د کهانۍ شروعات د ډین نومي سکیورټي ګارډ نه کیږي، کوم چې خپل کور کې د خوراک سکاک ضروري سامان جمع کوي. په اصل کې ډین په ریډیو باندې روزانه یو داسې شو اوري په کوم کې چې خوستل کیږي چې د غټو حادثو نه به ځان څنګه بچ کوي. د دې وجې نه ډین ضروري سامان را جمع کی او بیا د ماچس نه بغیر د اور د بلولو کوشش کوي. د دې لپاره دا د چرایز یو کارتوس راواخلي او د دې بارود په یو لرګي باندې واړی، بیا په یو بل لرګي باندې د اور د بلولو کوشش کوي. خو لږ ټیم پس یو دماکه وشي په کوم کې چې د ډین د یو طرف وریځه وسوځي. په سباله باندې موږ د ډین لور لوسینډا وینو. دا په بایوټیک کمپنۍ کې ملازمه وي او د دې کار وي د ګولف ګراوند صفائی کول. دلته کې موږ د بایوټیک کمپنۍ مشر جیک وینو. په اصل کې د بایوټیک کمپنۍ دا کار وي چې د ګولف ګراوند صفا ساتل. د کمپنۍ ملازمین ساجيبه شان کیمیکل په دې ګولف ګراوند باندې وشیندي. د دې کیمیکلو سره واوره ولي کیږي او کابل بالکل شنو تازه ساتي. ګولف د مالدار خلکو د خوخي گیم وي. دا کمپنۍ د دیو د پاره ګراوند همیشه له صفا او تازه ساتل غواړي چې مالدار خلک کالو سر خپل گیم کوي او مزه تی اخلي. جیک د مالدار کپل ته وی چې زمونږ د کیمیکلو په وجه باندې دا ګراوند څومره صفا پروت دی. خو د دیو دا سوچ بالکل غلط دی، ولې چې دا کیمیکل کله په ځمکه کې دن نشي نو دا لاندې هغه وبه خرابوي. کوم یو چې په نلکو کې کورونو ته سپلای کیږي. دی خو موږ د مایک نوم یو کس وینو کوم چې د نلکی وبه وسکي او بیا د پروت یو سٹور ته لاړ شي. دلته نه دا پروت غستل غواړي، خو په دې دکان کې چې څومره پروت دی دا د نلکو په وبو باندې وینځل کیږي او بیا په دې باندې د نلکو د وبو ترای کوي. چونکې مایک د نلکی وبو سکلی وي او د کیمیکلو په وجه باندې د نلکی وبو ګنده وي، نو په دې باندې سر وګرځي او بیا چې کله کور ته لاړ شي نو ګوري چې د دې غاښونه شنه شوي دي او په خېټه کې درد هم شروع شي. نو دا په منډه باندې واشروم ته لاړ شي، خو لږ ټیم پس د دې نه یو زومبي جوړ شي او په خپله ښځه باندې حمله وکړي. د مایک ښځه ډېره ګبراو شي او چغې وایي، خو لږ ټیم پس د دې نه هم یو زومبي جوړ شي او مایک د خپلې ښځې سره ټپ کې کینی. د دې سترګې مکمل شنې شوي وي. دی خوا جیک دغه مالدار کس سره بیلډینګ ته راشي، خو د بیلډینګ نه یو کس راوځي او دیو ته وایي چې تاسو هم دلته نه تښتئ، ولې چې یو بیماری په خلکو کې خوره شوې ده. د مایک او د دې مالدار سړي په سمج کې سره نشي. په دې پسې شاته ډیر زومبیز لګېدلي وي. د بیلډینګ نه یو سپی راوځي، د دې نه هم یو زومبیز جوړ شوی دی او په منډه باندې دې ښځې ته ور ودانګي او دې باندې یو چک ولګوي. د دې خاوند دا سپی ونیسي او لرې غوځار کړي، خو لږ ټیم پس د دې ښځې نه هم زومبیز جوړ شي. نو دا دواړه بیلډینګ ته دننه منډه کړي او دروازه په ځان پسې بنده کړي. خو د دیو سره هغه سپی هم دې بیلډینګ ته رادننه شوی وي او دا د دې بوډا سړي په خپه باندې چک ولګوي. نو جیک سپی ونیسي او یو بله کمره کې بند کړي. لږ ټیم پس دلته کې ډیر زومبیز راشي. دیو د دې دروازې د ماتولو کوشش کوي. دننه د بوډا سړي نه هم زومبیز جوړ شي، ولې چې دا انفیکټډ سپی چې چلی و. نو جیک د دې نه منډه کړي او یو کچن کې پټ شي. دی خوا موږ ډین وینو. دې ته یو پون راشي، ورته وایي چې زموږ ګاونډ کې ډیر شور دی. نو دا دلته لاړ شي او کله چې د کور ټالی بجاو کی نو د دې کور نه یو څو کسان راوځي، خو د ټولو نه زومبیز جوړ شوي وي. دی خوا په سړک باندې یو بوډۍ ښځې نه هم زومبیز جوړ شوی وي او دا په ډین پسې شاته ولګي. خو ډین منډه کی او په جلتۍ کې خپل ګاډي کې کینی. دې ته پته ولګي چې په ښار کې یو ډیر خطرناک وایرس خور شوی دی. نو د ډین سره د خپلې لور لوسینډا غم وي. د خپلې لور ته پون کول غواړي، خو دې خوا لوسینډا د زومبیزو په منځ کې ګیره شوې وي. د دې وجې نه د خپل پلار پون اوچت نه کي. ډین په خپله لور پسې دلته نه وځي او بیا د خپل کور نه اسلحه راواخلي او په خپله لور پسې روان شي. دې خوا موږ د پیټر نومي یو هلک وینو. د دې یو ماشومه خور وي، د کمې دپاره چې دا بوتل جوړول غواړي او څنګه چې د نلکي نه اوبه ډکوي. نو د پیټر مور ورته وایي چې د نلکي اوبه بوتل کې ماچوه او کمې صفا فلټر اوبه چې پرتې دي د هغې نه ورله بوتل جوړ کا. پیټر په خپله باندې هم د نلکي اوبه نیسکي، ولې چې کله هم دا تږی شي نو د اوبو په ځای باندې پیپسي سکل خوښوي. لږ ټیم پس د پیټر په مور باندې سر وګرځي. د پیټر دا خیال وي چې زما مور ډېر اکسرسایز وکړو او د دې نه ډېره خوله لاړه، د دې په وجه باندې به پې سر ګرځېدلی وي. څه داسې غټه مسله نشته. خو لږ ټیم پس د پیټر د مور نه زومبیز جوړ شي او په پیټر باندې حمله کول غواړي. نو پیټر د کور نه بهر منډه کړي. د دې مور هم په دې پسې شاته ورپسې وي او د لږ مزل نه پس پیټر راوغورځېږي. خو چې څنګه د پیټر مور په پیټر باندې حمله کوي، دې ټیم کې یو ګاډی راشي او د پیټر مور ووایي دې ګاډي کې ډین ناست وي. د پیټر د مور دواړه خپې ماتې شي او بیا هم په دې پسې زورونه کوي. پیټر د خپلې مور مدد کول غواړي، خو ډین ورته وایي چې د دې خواته نږدې نشي، ولې چې د دې نه زومبیز جوړ شوی دی او په ښار کې یو خطرناک وایرس خور شوی دی. ته هم په خپل کور کې محفوظه اوسه او څوک هم خپل کور ته پرې نه دي. او بیا دلته نه لاړ شي. لږ ټیم پس دې خوا نور هم زومبیز رامنډې وهي. نو پیټر خپله مور ونیسي او کور ته یې رادننه کړي. بیا د کور ټولې دروازې بندې کړي او کله چې پولیسو ته فون کول غواړي نو پولیس د دې فون نه اوچتوي او دې ته یو میسج راشي. دې
دې کې خوستلی کیږي چې ټول خلک بند وسی او د کور نه بهر ونه وځي. د دې ښار نه د وتلې چې کومه د پل لاره وي دا پولیس والو بنده کړې وي چې دا وایرس په نور ملک کې خور نشي. دېخوا د پیټر مور په ماشومه لور باندې حمله کول غواړي خو پیټر یې د خپې نه ونیسي او په واشروم کې بنده کړي. لږ ټیم پس ډیر سیوا زومبیز د دې کور ته راشي او د ګیټونو د ماتولو کوشش کوي. په اصل کې زومبیزو د پیټر د وړې خور جړه اورېدلې ده. د دې وجې نه د پیټر کور ته راله زومبیز د انسانانو په اوازونو پسې ځي. پیټر په خپلې خور باندې څه کمبلې ورورتی چې د دې اواز نور بهر ونه وځي. لږ ټیم پس یو پیشو د کړکۍ په لاره باندې رادننه شي نو دلته نه یو زومبیز هم لاس راوغځي او د پیټر خپه ونیسي. نو پیټر یو ډانګی راواخلي او په دې باندې د زومبیز یو بهر غزار کی. بل خوا لوسینډا یو ګراج کې پټه شوې وي او خپل پلار ډین ته فون وکي. لږ ټیم پس چې د لوسینډا پلار راشي نو دلته کې دا ګوري چې ډیر زومبیز جمع شوي دي او ډین خپل چاقو راواخلي او په دې باندې څه زومبیز مړه کي او بیا دننه لاړ شي. دې خوا په پل باندې د خلکو ډیر غوبل وي نو حکومت فیصله وکي چې دا زومبیز ختمول غواړي نو پولیس والا دلته نه لري کی او بیا دا پل په مزایلو باندې ولي. په دې سره د ټول ښار بجلی کټ شي. په سباله باندې د پیټر ترور راشي خو چې ګوري نو دلته کې برج مات شوی وي. دغه ښار ته د تللې دپاره صرف د کشتو لار پاتې وي. دېخوا پیټر په موبایل باندې نیوز ګوري نو دې ته پته ولګي چې حکومت پل غورځولی دی. د ښار نه د وتلې څه لار نشته او بیا چې کله د خپلې مور د چک کېدو دپاره دننه ورشي نو ګوري چې د دې د مور د خولې نه شنه وینه روانه ده او دا د پیټر په وړه خور باندې حمله کول غواړي. پیټر خپله مور په خپل ځان پسې راولي. دا یو ځان له کمره کې بندول غواړي چې د دې نه د دې وړې خور ته نقصان ونه رسي او بیا چې کله کمرې ته ورسي نو په غلطۍ کې د دې مور د ټي وي نه ولګي او دا ټي وي د دې د پاسه راوغورځېږي. د کم په وجه باندې چې دا مړه شي نو پیټر خپله مور واپس واشروم ته یوسي. د پیټر د مور نه کبل راختي وي یعنی دا یو دومره خطرناک وایرس دی د کم په وجه باندې چې څه ټیم پس د انسانانو نه کبل راخیږي. د دې نه بعد پیټر یو سیړی راواخلي او د کور نه بهر وګوري نو دلته کې ډیر زومبیز ولاړ وي. دغه شانته کې د پیټر په کور کې څو ورځې وشي خو د دې د کور د مخې نه زومبیز نه ځي. نو پیټر د کور نه د وتلې فیصله وکي او خپل خور په شا کی او د کور دروازه کولاو کی. زومبیز چې د کور طرف ته وګوري نو د دیو نظر په یو پیشو باندې ولګي. دا د پیټر یو چال وي. په دې وجه باندې دا زومبیز په کور کې بندول غواړي نو زومبیز په دې پیشو پسې منډې شروع کی. بل خوا پیټر د کور نه بهر وځي. پیټر یو سوپر مارکیټ ته ورسي خو په دې پسې شاته نور زومبیز لګېدلي وي. دلته کې دا د مارکیټ یو دروازه چیک کوي خو ټولې دروازې بندې وي. نو د دې نه ګل چاپیره زومبیز تاو شي او څنګه چې په پیټر باندې حمله کوي نو شاته نه څوک پیټر دننه کی. دا هم ډین وي. په دویم ځل باندې ډین د پیټر ژوند بچ کو. ډین د څو ورځو نه دلته کې پاتې کیږي. ډین پیټر ته وایي چې موږ دلته نه وتلی نه شو ولې چې موږ دلته نه د سمندر په لاره باندې په کشتو کې وتې شو خو اوس کشتۍ ختمې شوي دي. دلته کې لوسینډا هم وي. د دې نه یو زومبیز جوړ شوی دی او ډین ځان له یو کمره کې بنده کړی وي. د ډین دا خیال وي خو چېرته د دې وایرس څه علاج راووتو نو زما لور به بچ شي. د دې وجې نه دا ژوندی ساتل غواړي. دې خوا جیک د بلډینګ ټولې دروازې بندې کړي او خپلې کمپنۍ ته د مدد دپاره فون وکړي. د دې کسان ورته وایي چې ستا د مدد دپاره ریسکیو ټیم در روان دی او ډیر زر به ستا خواته در ورسي. د دې خوا کې چې کوم زومبي سپی وي دا په جیک باندې حمله کول غواړي خو جیک ورله یو لته ورکي او ډیر لرې غوزار کي. دې خوا ډین او پیټر ور بل کی او ډین ریډیو چالو کی نو دې کې ویلی کېږي چې د زومبیزو دا وایرس د شتګردو خورکلی دی او ریډیو ته یو افسر راغوښتي وي. دا ورته وایي چې موږ به دا زومبیز زر تر زره ختم کړو خو د ډین دا خیال وي چې دیو به د مزایلو استعمال کوي کم کې چې به عام خلک هم مړه شي. نو دا ریډیو ته فون وکړي ورته وایي چې موږ د زومبیزو نه بچ شوي او ژوندي وو. لاول زموږ د ریسکیو کولو غم وکړي خو ریډیو والا ورته وایي چې باقي دنیا دا نه غواړي چې دا وایرس په ټوله دنیا کې خور شي. نو ډین ته د دې د خبرو نه پته ولګي چې دیو سره زموږ د بچ کولو غم نشته. ډین او پیټر په خپلو کې خبرې کوي. ډین ورته وایي چې دا وایرس د اوبو په وجه باندې خور شوی دی او چې چا هم د نلکي اوبه استعمال کړي دي هغه کس ته دا وایرس لګېدلی دی. دا د دهشتګردو کار نه دی او زه د دې وجې نه بچ شوی یم چې ما کله هم د نلکي اوبه نه دي څښلي ولې چې زه به د مخکې نه یېرېدم چې دهشتګر به د نلکو په اوبو کې زهر میلو کړي. په سباله باندې دیو د دې سټور نه بهر راوځي. ډین د ځان سره لوسینډا هم را روانه کړې وي. د دې سر باندې یو پنجره لګولي چې دا په دیو باندې چک ونه لګوي خو دیو چې بهر وګوري نو دلته کې ډیر زومبیز ولاړ وي د کومو د خولو نه چې شنه وینه روانه ده. په مزه مزه باندې دیو ګاډي ته ورسي او بیا چې څنګه ګاډی چالو کی نو زومبیزو ته پته ولګي او په دیو پسې منډې شروع کی خو دیو د زومبیزو نه وځي. دې خوا د بایوټیک کمپنۍ یو دوه جنکۍ را لېږلې وي او د دیو سره اسلحه هم وي. د کم په وجه باندې چې دیو دا
زومبیز وجني. دی خوا جیک څه ثبوتونه وسوځي ولې چې دا وایرس د دیو د کمپنۍ په وجه باندې خور شوی دی او دا نه غواړي چې زموږ د کمپنۍ بدنامي وشي او د ځان سره هغه کیمیکلو لږ شانته کې سیمپل وساتي. خو دی وخت کې دغه دواړه جنکۍ د دی خوا ته راورسي. دیو جیک ته یو بیک ورکي نو جیک چې دا بیک کولاو کی دی کې څه ګولې موجود وي او د ګولو کې دنه یو داسې قسم ګیس دی په کم سره چې دا وایرس ختمېدی شي. د دې کمپنۍ دا پلان دی چې دا ګولې به دغه ګراوند کې راوچو په دې سره به د ګراوند نه د زومبیزو دا وایرس ختم شي نو څوک به په مونږ باندې شک نشي کولی. جیک چې څنګه دینه یو ګوله راواخلي نو شاته نه یو جنۍ ونیسي او بله جنۍ د دې خولې ته دغه کیمیکل دننه کی بیا یې بېهوشه کړي او دلته نه یوسي خو د جیک د لاس نه هغه ګوله وغورځېږي. دې خوا ډین او پیټر یو بل بلډینګ ته راورسي. پیټر خپله وړه خور دې ګاډي کې دننه پرېږدي چې د دې په اواز سره نور زومبیز خبر نشي او دواړه سره د لوسینډا دننه لاړ شي. بلډینګ کې دننه په اوبو کې یو زومبیز موجود وي خو د دې ټول جسم خراب شوی وي. لوسینډا په بوی باندې پوه شي نو په منډه باندې دغه طرف ته روانه شي. ډین او پیټر هم په دې پسې شاته ور روان وي. لوسینډا یو ټینکۍ ته ودانګي نو د دې پلار هم په دې پسې شاته ورشي. دغه زومبیز د اوبو نه بره راوخیږي او په ډین باندې حمله وکړي. چونکې د ډین مخې ته د ډین لور لوسینډا ده نو دا زومبیز په دې باندې حمله ونکړي او د دې نه شاته شي. د دې نه پیټر ته اندازه وشي چې یو زومبیز په بل زومبیز باندې حمله نه کوي. نور زومبیز را خبر شي نو پیټر دلته نه منډه کړي خو دې پسې شاته درې نور زومبیز لګېدلي وي. دې خوا ډین خپله لور د اوبو نه د راویستلې کوشش کوي خو د دې جسم دومره کمزوری شوی وي چې د دې نه پوره لاس وخیږي. دې خوا پیټر په منډه باندې ګاډي ته ورسي او خپل ګاډي کې کینی. ډین هم بهر راوځي. د دې سره لوسینډا وي د کم په وجه باندې چې زومبیز په دې باندې حمله نشي کولی. ډین هم دې ګاډي کې کینی. د ډین نظر چې د لوسینډا په لاس باندې ولګي نو دې کې شنه کابل راختي وي. ډین ته څه پته نه لګي چې د ژمي په موسم کې کابل چرته نه رال خو بیا ورته یاده شي چې په ګولف ګراوند باندې یو تجربه شوې ده او دا وایرس په د هغې په وجه باندې خور شوی وي. دې خو هغه دواړه جنکۍ په ګراوند باندې دا ګولې ماتې کړي چې د ګراوند نه د زومبیزو د وایرس د اثر ختم شي. دلته کې ډین او پیټر هم راشي. دیو چې د عجیبه شانته کې لوګې وویني نو ډیر زیات حیران شي. پیټر په موبایل باندې د دې یو ویډیو هم جوړه کړي او بیا د کور ته دننه ورشي نو د ټولو نه مخکې دیو دا کور ولټوي چې دلته کې خو به زومبیز موجود نه وي. نو دیو ته هغه سپی میلاو شي دا اوس هم ژوندی وي خو د دې د ټول جسم نه کابل راختي وي. لږ ټیم پس په ډین باندې هم سر وګرځي. د دې مطلب دا دی چې دې ته هم وایرس شوی دی او څه ټیم پس په د دې نه یو زومبیز جوړیږي. پیټر په خپله خور پسې ورشي نو دا ګوري چې د دې خور دلته کې نشته نو دا د خپلې خور تلاش شروع کړي. بل خوا ډین ته څه بمونه میلاو شي کم چې لږ ټیم پس چاودو والا دي نو دا بمونه د چاودو نه بچ کول غواړي او دې پسې شاته روان شي. خو دې ټیم کې د وایرس اثر په دې باندې وشي او په مزه مزه دا په زومبیزو کې بدلیږي. خو بیا هم دا همت نه بیلي او هغه کمرې ته ورسي چرته کې چې په ټیم باندې دا بمونه لګېدلي دي. ډیر په مشکل سره دا د بټن ته نږدې شي خو بیا هم د بټن ته نشي رسیدي. نو د لوسینډا په لاس باندې دا بټن دباو کی په دې وجه باندې بمونه سټاپ شي خو د دې نه مکمل یو زومبیز جوړ شي. دې خوا د دواړه جنکو ته پته ولګي چې ډیر ټیم وشو او دا بمونه راپانسېدل نو د دې وجې نه دننه لاړ شي. خو دیو ګوري چې کیچن کې یو وړه ماشومه ده نو دیو ورته دا کیمیکل وغورځوي او دا ماشوم یې راواخلي او ویې خوري. د دې مطلب دا دی چې لږ ټیم پس په د دې نه هم یو زومبیز ماشوم جوړ شي او بیا دا دواړه جنکۍ دلته نه لاړې شي. دې خوا پیټر په خپله خور پسې ګرځي نو دا هغه کمرې ته ورسي چرته کې چې جیک نه یو زومبیز جوړ شوی دی او بند دی. بیا چې د کیچن طرف ته لاړ شي نو دلته کې ورته خپله خور میلاو شي. پیټر خپله خور راواخلي او څنګه چې دلته نه وځي نو هغه دواړه جنکۍ لاره ونیسي. یو جنۍ د ماشومې په خوله باندې لاس کیږدي او بله جنۍ پیټر باندې دا کیمیکل خوړل غواړي خو د دې نه مخکې چې په پیټر باندې کیمیکل وخوري د دې د وړې خور نه یو زومبیز جوړ شي او دیو کې د یو جنۍ ګوته وچیچي. د دې نه به هم لږ ټیم پس یو زومبیز جوړیږي. بل خوا ډین راوځي او دا په دې بله جنۍ باندې حمله وکړي. پیټر دلته نه د وتلې کوشش کوي او دا شاته یو څو قدمه کیږي چې دې کې د دې خپه په یو ګوله باندې راشي نو دا ګوله وچوي او د دې دا لوګی دلته کې خور شي. د دې په وجه باندې د پیټر وړه خور ټیک کېدی شي. ډین په پیټر پسې شاته ولګي او کیچن کې ګیر کی او څنګه چې په پیټر باندې چک لګي نو د دې مخکې د پیټر خور وي کومه چې یو زومبیز ده. د دې وجې نه ډین په دې باندې حمله ونکړي او شاته تې شي. دې خوا دواړه جنکۍ خپلې تماچې راواخلي. دیو ځانونه وجل غواړي ولې چې دواړه نه غواړي چې د دیو نه زومبیز جوړ شي او په یو بل باندې ډزې وکړي او دواړه مړي شي. پیټر خپل موبایل راواخلي او په دې باندې یو ویډیو ریکارډ کړي. دا د حکومت نه مدد غواړي. بیا دا ویډیو سوشل میډیا ته اپلوډ کړي. د پیټر ویډیو چې نیوز والا ته ورسي نو حکومت د یو اپریشن فیصله وکړي او خپل پوج دغه علاقې ته
ته ولېږي. د پوج مخکې چې څومره هم زومبیز راځي نو پوج یې د اور په ذریعه باندې وجني. پیټر ته چې پته ولېږي چې میلیټري دلته کې راورسېده نو بهر وځي او د دیو نه مدد غواړي. د دې سره د لوسینډا لاس هم وي. د دې دا خیال وي چې د دې په ذریعه باندې به لیب کې ویکسین جوړ شي. خو پیټر ګوري چې یو بل کس د پوج نه مدد غواړي او د دیو طرف ته ور روان وي نو پوج په ډایرکټ ډزې وکړي او د غزي باندې مړ کی. پیټر ته پته ولګي چې حکومت زموږ مدد کول نه غواړي بلکې دا ټوله علاقه سره د روغو خلکو هم ختمول غواړي. وسه پورې د پیټر خور هم ټیک شوی وي نو پیټر دلته نه وتښتي. بل خوا ډین د خپلې لور سره یو کمره کې پټ وي او کله چې پوج دلته ورسي نو دیو هم د اور په ذریعه باندې مړ کی. په سباله باندې نیوز کې خوستلی کیږي د ملک پریزیډنټ وایي چې موږ دا وایرس ختم کو او بیا په یو کپ باندې اوبه وڅکي. په دې باندې د بایوټیک کمپنۍ لوګو هم وي. د دې مطلب دا دی چې دا پریزیډنټ هم د دغه کمپنۍ طرف ته دی. دی خوا پیټر منډې وایي چې دلته نه په څه ناسه طریقه باندې وځي او لاره کې دا ډیر خلک هم وویني کوم چې مړه شوي دي. اچانک د دې نظر په یو کشتۍ باندې ولګي. دې کې د پیټر ترور وي. دا په دې دواړو پسې راغلي وي نو دا پیټر او د دې خور کشتۍ ته وخیږي. خو پیټر ته پته ولګي چې کم لاس دې راغستی دی دا اوس څه د کار نه دی نو دا یو اوبو کې غوځار کي او دلته نه پیټر او د دې خور ژوندي صحیح سلامته بچ شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.